والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راځي قرآن ذکر په اسانه بڼه په نهمه ناسته کې تاسې ټولو درنو ورونو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې انشاءالله ټول به روغ جوړي او څوک به مریضان نه وي انشاءالله. زمونږ نننۍ ناسته درود شریف باندې مشتمله ده. درود شریف د هغې پیغامونه او د هغې معنا او مفهوم به موږ او تاسې زده کوو. او فعل ماضي نن موږ د حرف نه وځو او فعل ته داخلیږو. د فعل ماضي لومړی ډول به موږ او تاسو وایو او ښوونیزې لارښوونې دي په پای کې به انشاءالله موږ او تاسو سره ګډه اورو او شریکه ووایو. درود شریف موږ او تاسو یو ځل وایو او به یې اورو، به انشاءالله د هغې معنا او د هغې هغه مقدمه موږ او تاسو وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. درود شریف د منځه برخه ده. درود چې موږ او تاسې ورته وایو دا په حقیقت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې دعا ده. موږ او تاسې چې درود وایو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د الله تعالی نه د مهربانیو او د رحمتونو غوښتنه کوو. او د دې وجه دا ده چې موږ او تاسې په حقیقت کې دا خبره کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ او تاسې دومره ډېر احسانات دي چې موږ د هغې بدله هغه ته نشو ورکولی. نو د الله تعالی نه غواړو چې یا الله د دغې محسن چې موږ سره یې دومره لوی احسان کړی موږ خو د هغه څه بدله نشو ورکولی، نو ته خپل رحمتونه او پیرزویونه او خپل برکتونه په هغه نازل کړه. دا چې موږ او تاسې نږدې 15 پیړۍ 1500 کلونه کم و زیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زمانی فاصله لرو او د مکې نه په زرګونو کیلومتره لري او مسلمانان یو. څومره ډیره فاصله ده که نه، هم زمانی فاصله ده هم مکانی فاصله ده او مسلمانان یو. تاسو ته معلومه ده دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قربانیو د سرخندنو نتیجه ده او د الله تعالی فضل او مهربانی اخو اساس ده. که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اهتمام نه وی کړی او زحمتونه نه وی ګاللی نو نن به موږ او تاسې محروم وو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم با ټوله ورځ ځان ستړی که بېلابېلو قومونو قبیلو سره به ملاقاتونه وکړل، هغو ته به یې دعوت ورکاو او
یو ورځ خو داسې وشول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ستړی راغی او کور ته تشریف راوړه او په چا ورته خبر راورسو چې کوم قبیله راغله تاسو ورته او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه کور ته تشریف راوړه بیرته پاڅېده مېرمنې ورته ویل چې استراحت او آرام ویلې که دا قافله همداسې لاړه شي پرته د دې نه چې دا دعوت ورته ورسېږي او محروم شي نو د دې جواب به څوک وایي عین ممکن ده چې ما او تا چې نن مسلمانان یو د هماغې قبیلې کوم څوک دلته راغلی د هغوی د دعوت په نتیجه کې یو څوک راغلی او ما او تا او دا ساحه مسلمانه شوي نو محترم اوس موږ او تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احسانات او مهرباني او مونږ چې څومره پرزوینه کړي دي او څومره چې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځان په تکلیف کړی او زحمت کړی دی او مونږ ته دا خیر رسولی دی مونږ او تاسو هغې سره په بدله کې څه کولی شو کوم د یو مجلل هوټل کې ورته دعوت کولی شو چې تشریف راوړئ کوم یو لوی بلډینګ ورته اخیستلی شو چې دا تاسې ته ګفټ دی کوم یو 50,000 جریبه ځمکه په ډېر مهمو ځایونو کې ورته دغه کولی شو دا اسم نه کېږي کوم بله تحفه ورکولی شو یعنې د دې احساناتو په بدل کې موږ او تاسو هیڅ مادي تحفه او ډالۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نشو ورکولی نو صرف داغه په حق کې د الله تعالی نه د نور مهربانیو او د رحمتونو غوښتنه کولی شو ګورئ دام زمونږ استاد باور دی چې الله رب العالمین په خپل پیغمبر باندې ډېرې مهرباني کړي او هغه افضل البشر دی که موږ دا درود ووایو او که ونه وایو هغه ته د الله تعالی رحمتونه رسیدلی دي او رسیدونکي دي او مقام محمود په برخه ده خدا په حقیقت کې دوه خبرې دي یو طرف نه زمونږ او ستاسې دپاره د اعزاز او د اکرام خبره ده چې احسان فراموشه نه یو موږ او تاسې امتیان که هغه سرخندنې او قربانۍ کړي او دا دومره فاصله زمني او مکاني فاصله ده موږ هغه نه دي هېرې کړي په یادم دی په یادم دي هماغه خلک قابل د احترام دي چې هغه د چا ښېګڼه او احسان نه هېروي د بل طرف نه موږ او تاسې په هر وار درود ویلو هغه خپل تعهد تجدید او هغې سره تعهد تجدید کوو د درود شریف دا کوم عام کنسپټ چې دی وایي راځئ درود شریف ووایو دا درود شریف دی چې شی په دې باندې خلک سر نه خلاصوي دا خو اصلا د هر درود په نتیجه کې خپله رابطه او اړیکه ته د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره هغه ټینګې د هغې اظهار کې او هغه تجدید کې دا یو جانب دی بل جانب دا د محترم ورونو چې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا فرمایلی دي چې د درود کې تاسې ته پخپله تاسې ته اجر او ثواب رسیږي من صلى علی مرة صلى الله بها 10 څوک چې یو ځل په ما درود ووایي الله تعالی به لس ځله په هغه باندې رحمتونه نازل کړي دا بیرته موږ او تاسې ګټه موږ او تاسې ته رارسي نو محترمو د درود شریف حقیقت دا دی چې مسلمان د الله رب العالمین د دې ستر او لوی او اخیرنی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې هغه کوم احسانات په دې انسانیت باندې لري یو اردو کې یو کتاب لیکل شوی محسن انسانیت او ډیر جالب کتاب دی دلته ترجمه شوی مو پښتو ته او دري ته محسن انسانیت
ډیر لوی تعداد کې دلته چاپ شوی او څو کاله مخکې. یعنی دا د انسانیت محسن دی. دا لږ خیر ښېګڼه چې ته انسانانو کې ګورې او دا وحشیان نه دي لکه زناور، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت برکت دی، محسن انسانیت. قرآن کریم کې چې ورته وایي چې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود یا هغه ته دعا معنا دا ده چې د ستر محسن ته منګ او تاسو هیڅ مادي ډالۍ نشو ور استولی، که مادي تحفه هغه ته نشو ورکولی. منګ او تاسو کله چې د دې اظهار کوو او هغه سره د تعلق او هغه سره د مینې احساس اظهار کوو، هغه دغه یوه طریقه ده چې په ډیر مینه باندې درود شریف وایو. د درود دغه تصور خامخا باید په ذهن کې دا چې انسان درود وایي په رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د منهج نه بې خبره وي، دا چې په هغه باندې درود وایي او د دې نه بې خبره چې د هغه څه تعلیمات وو، هغې کړنې څه وي، موږ غوښتنې څه وي، نو دا بس درود وی لګیا دی. نو او دا چې د هغې اړیکې او تعهد تجدید ونشي، نو درود به هغه معنا نه لري، هغه معنا نه لري. محترم ورازو ترجمه ته د درود شریف اللهم ترجمه کوي ای الله صلی 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 دا امر ده، التماس ده، درخواست ده، رحمت واستوا. صلات د رحمت په معنا ده، رحمتونه یا رحمت ولیگا علی محمد. صلی منگا و تاسو ویلو چې صلی علی او صلی لی لربک، سم ویلو قاعده چې حرف جر په بدلون باندې معنا بدلیږي، چې دا دغه مثال تاسو مخې ته و. واستوا علی څه معنا پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې، رحمت واستوا پر محمد صلی الله علیه وسلم. وعلى آل محمد، واو ترجمه کوي، علا ترجمه کوي، او په آل د محمد صلی الله علیه وسلم. آل داسې یو کلمه ده چې قرآن کریم کې دا ډیر ځل راغلی ده، د شپږ ځله دا کلمه راغلی ده. علیکم السلام ورحمة الله، بخیر راغلی. آل دو معناګانې لري، یوه معنا یې کورنۍ ده، کورنۍ کې اولادونه هم راځي، میرمنې هم راځي. بیا معنا د آل کورنۍ ده، اولادونه او میرمنې متعلقین چې وایي آل او اولاد، هغه آل دغه دی. قرآن شریف کې هم آل راغلی. او دویمه معنا د آل پیروي کوونکي. قرآن شریف کې چې راځي چې واغرقنا آل فرعون، نو الته چې فرعون غرق شو یوازې کورنۍ نه وه، هغه خو د موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو پسې خپل د لښکر ټول لوی لوی قمندانان او صاحب منصبان او ملکی هغه مسؤولین ټوله کابینه یې راغوښتې وه، وایي راځئ دا بني اسرائیل خو موږ نه وتښتېدل، دا چې دا بیرته را وګرځو. هغه چې دغه په یو ځای شو، دوی چې کله د بحر کې ورګډ شو، د ټول مهم ملکی او عسکري نظامی مسؤولین پکې وو. نو آل نه یوازې کورنۍ مراد نه وه، الته تاسو ولیدل چې آل د کورنۍ غړي ویم پکې وو، خو دا نور پیروان ټول پکې وو. نو آل دوه معناګانې لري، یو معنی کورنۍ او بل پیروي کوونکي، او بل کلمه اهل استفاده شوی. اهل و عیال، عموما اهل چې دی هغه
کورنۍ ته استفاده کیږي، اهل عیال. نو معنا دا ده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد معنا دا ده چې اے الله په محمد صلی الله علیه وسلم باندې دومره رحمتونه را نازل کړ چې د رحمتونو باران ور باندې وکړه، په هغه مهربانه شه، د هغه نوم لوړ کا او د هغې درجې لوړې کا. په دې صلات کې چې موږ او تاسو کوم خبره کوو دې کې د ټول معناګانې شاملې دي. د هغه رحمتونه په نازل کړه، ور باندې مهرباني وکړه، نوم یې لوړ کا او درجې لوړې کا، دا ټول په رحمت کې شامل دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دعاګانو کې من دا غوښتي دي د الله رب العالمین نه، دا غوښتي او موږ امت ته دا دعا کړې چې آت محمدا الوسیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دا موږ او تاسو دعا کوو، دا مقام محمود هغه ډیره لوړه درجه ده چې هغه د ټول انسانیت په اړه به رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش کوي او سفارش به قبلیږي. نو د آل دا دوه معناګانې د هغه اولادونو باندې او د هغې په پاکو بیبیانو او میرمنو باندې رحمتونه نازل کړه، وعلى آل محمد. او که د آل دویمه معنا مو واخلو، دویمه معنا هم څه کړې وه؟ پیرو کوونکي. نو په دې صورت کې په دې آل کې موږ او تاسو هم شاملیږو، ځکه چې د اتباع دعوه خو یې لرو که نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان لرو او موږ دا دعوه لرو چې د هغې اتباع کوو، کومه لارښوونې چې کړي په هغې باندې خپل ژوند تنظیمو. نو د دې معنا دا ده چې د آل نه که دویمه معنا واخلو، کورنۍ خو په درجه اول شامله ده، او نور څومره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبعین دي، د سنتو پیروي کوونکي دي، او دا دعوه لري چې موږ خپل ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو او لارښوونو په اساس تنظیموو، نو هغو هم پکې شامل دي. تاسو اوس وګورئ چې د څومره خلک دعاګانې کوي، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. نو ما او تا پکې شامل یو چې خپله یې کو، نور مسلمانان پکې شامل دي، خو چې نور مسلمانان یې کوي ما او تا پکې شامل دي، ځکه چې آل کې چې د دویمه معنا ده اتباع کوونکي موږ او تاسو یو. الحمدلله د دې صحیح ده، سست به یو، کمزوري به یو، او عمل کې به په هغه اندازه نه یو، ولې زړه م دی او دعام کوو او دام ارزو او ارمان هم دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منهج باندې روان شو، په منهج الرسول. نو که دا درود په امدینیت انسان ووایي هر مسلمان، نو د هر مسلمان درود په حقیقت کې د ټول امت دپاره هم دعا ده، د ټول امت دپاره هم دعا ده. او انسان ولی کم ظرفه اوسیږي، ولی بخیل اوسیږي، خو ټول دې پکې را شامل کی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، یعنی وعلى آل محمد پاغي د دې په متبعینو باندې چې دا ټول امت دی مهرباني وکا، رحمتونه پې نازل کا، نوم یې لوړ کا، او درجې اوچتې کا، دا ټول پکې شاملیږي. لکه څنګه چې وعلى عباد الله الصالحین کې خبره وه. نو د درود شریف تصور په دې اړه تصور جوړول غواړي. د درود شریف په اړه چې کوم تصور موجود دی په دې کې لږ یعنی کمی او نقص شته او خلک په حقیقت باندې نه پوهېږي. نو ترجمه کو اللهم صلی، ټول راته جواب صلی چی شی واسطه احمد علی محمد
وعلى آل دو ترجمه وي وعلى آل محمد كما صليت كما لك څرنګه یا څنګه چې لکه څنګه چې کما صلیت تا رحمت استوله وو علی ابراهیم علی څه معنا ابراهیم پر ابراهیم علیه السلام وعلى آل ابراهیم او ترجمه کوي على آل ما غدو ترجمه قرآني او متبعين وعلى آل إبراهيم محترمو تاسو به متوجه شوي استئ کنه دې ته درود ابراهیمی وای او دا په درود شریف کې د ټولو نه هغه غوره صيغه امداد ده درود په ډیرو نور مختلف الفاظ راغلي اللهم صل على محمد النبي الامي او ډیرو مختلفو صيغو باندې راغلي خدا درود ابراهیمی په دې مانځ کې ځکه انتخاب شوی چې دا د ټولو نه هغه غوره او بهتره او کامله تعبیر ده. اوس سوال دا ده چې درود شریف وای چې کما صلیت علی ابراهیم دای ونه ویل چې کما صلیت علی آدم کما صلیت علی نوح کما صلیت علی موسی کما صلیت علی عیسی دا خطول د محمد صلی الله علیه وسلم نه مخکې تیر شوی کما صلیت علی هود كما صليت على شعيب كما صليت على لوط په دې ټولو رحمتونه نازل شوي کنه دي نازل شوي د ابراهیم علیه السلام انتخاب ولی په دې باندې فکر پکار دی مسلمان ته د درود چې وای او وی درود ابراهیمی راځي چې درود ابراهیمی وو محترمو یو معنا دا د دې دوه معناګانې لومړی معنا د دې دا ده یا الله په محمد صلی الله علیه وسلم داسې رحمتونه نازل کا په دې شکل درجه او مرتبه لوړه کا او رحمتونه په نازل کا او نومې لوړ کا لکه څنګه چې او دومره ستر امامت ورته ورکا لکه چې ابراهیم ته دی ورکړو علیه السلام محترمو د ابراهیم علیه السلام امامت څنګه امامت ابراهیم علیه السلام په دې ټول انسانیت کې یوازینی شخص دی چې ټول خلک ځان ورته منسوبوي دا اوس یهودان سر ماته وي هغه زمونږ پیغمبر نصرانیان وي زمونږ او مسلمانان خو وخوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي د نسل نه دی دو زامنی و اسحاق او اسماعیل سیده او د اسماعیل علیه السلام د نسل نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده خبره ورسېده یعنی ابراهیم علیه السلام اتفاقی پیغمبر ده نصرانیان وای زمونږ دی او خلک په دعوی کوي دغه بدبختو چې دغه دا اوس دین ابراهیمی چې جوړ کړی او څومره په دې باندې په کلونو د پراجیکټ باندې کار شوی چې دا د اسلام او د يهودیت او د نصرانیت یعنی اصلا هغه توپیر د منځ لاړ شي او چې دا ټول یو شی یو د دین ابراهیمی چې دوی او یو لوی معبد هم جوړ کړی په دې اماراتو کې خدای پاک را چپکی او دې کې د بيدینه سیکولر چې ځان ته مسلمان نوما هغوی په رأس کې وو د اماراتیان قرآن کریم فرمایي چې یهودانو او نصران او حتی مشرکین وای مشرکین څه وای مشرکین وای چې دا اصل مرکز چې دا زمونږ د اقتصاد مرکز وو مونږ خو په همدې پایو وای دا کعبه مونږ ته هغه جوړه کړې ده
دا مشرکینو چې به په دې کعبه باندې قبضه او دلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو تاسو خبرې په دې کې څومره بوتانو هغه مرکز چې د توحید د پاره جوړ شوی هلته 380 لوی بوتانو 380 چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د فتح په مناسبت تشریف راوړو بلال صاحب ته ویل چې اذان وکړه د کعبې په چت باندې او خپل ور سره یو دغه او دا آیات جاء الحق وزهق الباطل او یو بوتي را نسکورو هغه مشرکین وای چې منګه ابراهیمی یو ډیر عجیب نه ده قرآن کریم فرمایي چې ما كان ابراهیم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وما كان من المشركين دا مشرکان هم چې د هغې د محبت د تیږې په دې سینه باندې دروغ وای یهودان هم دروغ وای او نصرانیان هم دروغ وای هغه خو اعلان دو انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إنما بعثت معلما زه اصلا د معلم په حیث را لېږل شوی معلم نو چې هغه معلم دی معلم چې شی ایجابوي چې څه ولري شاګرد ولري کنه نو موږ او تاسې باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه شاګردان ثابت شو خبره ورسېده هغه معلم او موږ متعلمین یو شاګردان یو نو د هغې درسته شاګردي پکار ده اوس دې شاګردۍ ته څوک آماده دي او کنه ګوره د هغې معلمي داسې نه و چې تر څو د دنیا کې تشریف درلوده معلم و او چې لاړه نو معلمي ختمه شوه لکه زمونږ او ستاسې معلمي چې ختمه شي نه حیا و میتا معلم دی لکه څنګه چې په ژوند کې معلم و بعد الوفات او بعد الرحلت هم معلم دی الرسول قدوتنا دا معنا لري د رسول صلی الله علیه وسلم اقتداء حیا او میتا د دې شاګردانو نه مطلوب ده نو محترمو دعا کول پکار دي چې د دې غوره معلم صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ښه شاګردان جوړ شو ښه شاګردي همدې ته وایي چې د معلم خبرې صحیح واوري ځان پې پوه کړي او څه چې غوښتنه لري د هغې غوښتنې په اساس کار وکړي دا خو هغه ساده مفهوم دی که نه نو دا اوس هر مسلمان نه مطلوبه ده اوس دا چې موږ غوره متعلمین او شاګردان یو که نه یو دا نومونه خو موږ او تاسو ځان ته ایښي دا پلانی شیخ دی او دا بستانی دا نومونه دي ټول شاګردان یو د دې معلم د دې رهبر او د دې معلم انسانیت شاګردان یو اوس دا محاسبه پکار ده چې هر یو په خپل ځای کې په خپل حیثیت باندې څومره غوره شاګرد دی د پلار په حیث د زوی په حیث د مربي په حیث د قائد په حیث د مبلغ په حیث د رهبر په حیث د تاجر په حیث یعنی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه محترمو کدی شاګردۍ کې زمونږ فرقي نو ځان محاسبه کو ځان سره لږ حساب کتاب وکړو هر ځای کې چې فرق و کمی و هغې دپاره پلان جوړ کړو چې دې ساحه کې شاګردۍ کې کم خلل دی باید دا خلل رفع شي دا پلان ته ضرورت دا همداسې نه کېږي چې زه وبه شي توکل په خدای نه دا لکه څنګه چې زما او ستا تجارت پلان ته ضرورت لري دې شاګردۍ ته هم پلان جوړول پکار دي او دا پلان چې بیا سړی جوړ کړي وبه ګوري چې رو شاګردي معیاري خواته روانه ده او بیا دا خبره نور خلکو ته ورسوي امت کې بې عملي راغلی او بې عملي بیا په بدعملۍ رو بدلیږي نو دا بې عملي او بدعملي د هغې یوازینی علاج دا دی چې انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره شاګرد شي بس دا اسانه نسخه ده محترمونو دا موږ او تاسې د درود اوله برخه وویله دویمه برخه یې دا ده چې اوس اسانه ده اللهم صل
خدا دا هم مخکې تیر شو. اللهم بارک دی. اللهم ای الله بارک. بارک معنا برکت نازل کړه. دلته فکر کوم اشتباه راغلی دا بارک دی د صلی په ځای. برکتونه نازل کړه علی محمد په وعلى آل محمد صلی الله علیه وسلم. محترم صلی او بارک دا په حقیقت کې یو معنا ده. برکت مغه رحمت ده، خو په عربي کې دا طریقه ده او په د اسلامي لارښوونو تعلیماتو کې دا طریقه ده چې یو دعا انسان په بیلابیلو مختلفو الفاظو غواړي. نو تاسو څومره دعاګانې دي مختلف الفاظ هغې ته کارو، په دغې باندې چې فکر وکړي معنی یوی. دلته هم یو دا مختلف عبارتونه دغه کېږي. محترمو په برکت کې عموما منګه کما په دغې کې د برکت خبره کړې وه وتبارک اسمک وتبارک اسمک. برکت معنا خواله ښېګڼې د نعمتونو موجودیت او بیا دا نعمتونه تل پاتې کېدل چاته چې نعمتونه ورکړ شوي او بیا په دې نعمتونو کې مسلسل اضافه دا ټول د برکتونو په معنا دي. مثلا په عمل کې برکت دا دی چې د انسان عمل قبول شي، د انسان عمل همیشه یي، داسې نه چې یو ورځ داسې ښه مسلمان یو بله ورځ بس بلا پې رانازله شوي یو هماغه مسلمان خدای وهلی. او دا ده چې مسلسل او بیا دا چې د برکت معنا دا ده چې د یو انسان عمل د نسلونو پورې هغه باقی پاتې شي، که هغه نه هم چې د عمل په نتیجه کې هغې ته ثوابونه ورسیږي. وجعلنا وترکنا علیه فی الاخرین. هغه ترکه چې شی وم دا اعمالو کنه دا د عمل او په هر شي کې هم دغسې. نو د محمد صلی الله علیه وسلم ته چې د برکت دعا کو د دې معنا دا ده چې ای الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کورنۍ، په اولادونو او په میرمنو او په همدغسې لارویانو او د هغوی په عملونو کې مسلسل اضافه وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ خو معلومه ده دا سادات چې دي، خو چې د چا دغه شجرې نسب ثابتی سادات سیدان هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نسل کې دا قابل د احترام دي. دا اوس هم په دې امت حق لري ښه، خدا چې ثابت دی چې د دروغو خلک ونه وي. ځینې خلک هسې ځان ته سید وي او هغه دغه معلومه نه وي. نو معنا دا ده چې په دې کې برکتونه نازل که. کما بارکته، کما لکه څنګه چې بارکته علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم. آفرین. دا موږ تاسو ترجمه وکړه. انک څه معنا؟ انک شکت حمید مجید د لوی څښتنه هغه لوی چې هغه کمال درجې ته رسیدلی. یعنی ابراهیم علیه السلام په امامت او هغه مقام او غستره درجه مسلمانان، عیسایان، یهودان، مشرکان چې ټولې مني د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسالت همدغسې مقبول عام وګرځوه چې هغه خلق را مائل شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت د ځمکې په سر ټول اوسېدونکي تاسو متوجه اوسئ، تاسو چش کې مصروف هستئ، هغه دا رسالت ومني او تسلیم کی. محترمو دا درود شریف د دې
هغه مختصره معنا و خو یو خبره زه تاسو ته دا عرض کوم چې دغه برکت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او نبوت ټولو خلکو ته ورسیږي دا همداسې نه کیږي. په دې باندې به امت کار کوي، په دې اړه به فعالیږي، په دې اړه به سرخندنې او قربانۍ ورکوي، بیا به دا کار کیږي. دا همداسې نه کیږي چې بس یو درود شریف دی ووایو او ووایه چې بس هر څه مې ادا کړل. هر هغه خبره چې فاعل معلوم نه وي هغه نتیجه نه ورکوي. دا به څنګه کیږي؟ دا خو یو پلان ته ضرورت دی که نه. ټوله عیسائی نصرانی مشینری فعاله ده، ټوله میډیا محرف انجیل په خلکو مني او زما استاد قرآن نه مسلمان محروم دی، مسلمان پې نه پوهېږي. نو دا درود شریف دغه چې کوم دغه دی د درود شریف په فلسفه لږ ځان پوه که، ښه په فلسفه لږ ځان پوه که. درود شریف ثواب لري، اجر لري، خو ته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کوم نسبت لري من حیث امتی دا لږ کار م غواړي، داسې نه کېږي. ښه ته دا ټي پي آی ووایه چې د دې بل بخش ته لاړ شو. واورئ فکر وکئ، ووایئ، اشاره وکئ، زړه نه ووایئ، ټول یو ځای ووایئ. شاباس ورونو، نن موږ او تاسې د عربي ژبې درېیمې مهمې برخې ته چې فعل دی هغې ته راوړو. ما تاسو ته عرض کړی چې ټوله عربي دا قرآن کریم او دا عربي دا کتابونه او دا حدیث او دا شروح یا په دې کې اسم دی یا پکې فعل دی او یا پکې حرف دی. اسم او د حرف په اړه موږ لږې خبرې وکړې چې د قرآن ډېر ساحې د هغې په برکت موږ او تاسو اوس پې ورسره بلد شو وپېژنو. فعل هم یو ډېر مهم بخش دی د عربي، په ټولو ژبو کې دی. هره هغه کلمه چې د هغې نه د کار کول او کېدل دا څرګند شي دا فعل دی. کول ته به کې او کېدل ځینې کارونه په خپله کېږي که نه چې فاعل ته ضرورت نه متعدي نه دغه نه خبره ورسېدې. نو دې فعل ته موږ او تاسې راځو. دا فعل یا ورب په دې کې دوه بنیادي خبرې تاسې زده کوئ. یو خبره خدا ده چې د عربي 99 افعال چې دي 99% یعنی 1% نه پرته هغه د هغې اساس او ماده په 3 تورو مشتملی. ثلاثي چې ورته وایي صحیح ده، د 4 حرف هم د 5 شته د 6 شته، خو هغه ډیره لوړه فیصدي افعال چې دي هغه د اساس د څو حرفو ده ماده. دا باید تاسو زده کړئ. روټ ورډز چې دي هغه دا چې تاسو زده کړل دغه 3 حرفي دغه نو ډیره لوړه فیصدي تاسو زده کیږي. هغه لږ چې پاتې شي هغه خدای مهربانه دی به زده شي، خو داسې نه چې د هغه 1% په خاطر دا 99 پرېږدئ چې دا سخت دي ولا نه م زده کیږي. خبره ستر خلاص شو که نه؟ نو یو خدا ده چې دا ډیره اسانه ده دا خبره. او بیا دا د 3 حرفونه چې جوړ شوي افعال دي په هغې کې 6 مختلف ابواب دي، خود 4 پکې کثیر الاستعمال دي په قرآن کې. هغه 4 چې دي هغه ډیر زیات استعمال دي. باقي 2 چې دي هغه 3 حرفي کې هغه به کم دي. هغه زه تاسو ته وروسته وایم. دویمه خبره دا زده کوي چې د فعل د پاره د حرف او د اسم د پاره موږ کوم قالب نه درلوده. فعل د پاره موږ او تاسو قالب لرو. قالب به ځان سره واخلې او دا 3 حرفه پکې اچوه او هغې طرف نه به تا ته فعل تولیدېږي. خبره ورسېدې؟ یعنې فرض کو تاسې چا در کې خښتې اچولې که نه خښتې هلته 2 قسمه دغه یو دغه یوې خښتې والا سانچۍ او یو قالبي چې 5-6 خښتې پکې دغه کېږي. نو دا دواړه دغه دي.
مثلا دا قالب شو دلته ورته لاس ټایم ورکوي دې خواته چې دی دا قالب دی دې ته ډایي وایي ډاییز صحیح ده دې کې چې ته حرف ورږدې مثلا یو حرف دې دلته ولیکه یو دې دلته ولیکه یو دې دلته ولیکه اخواته ته فعل راووته فعل په قالب کې اچ او اخوا دغه راوځي مثلا همداسې دغه کوه خلد مثلا خلق دا قالب ډیر یعنی همداسې ما تاسو ته وویل چې دې کې تاسې دغه ور اچوئ او اخوا تاسو ته تولید راوځي د دې لږ زده کول تاسو دې مرحلې ته رسئ چې د قرآن کریم ډېره لوړه فیصدي افعالو باندې تاسې پوه شئ دا سخت نه ده ولقد یسرنا القرآن للذکر اسان ده دا نه پوهېږم ولې سخت کړی شوی دی چې صرف مولوي صاحب به پې پوهېږي او دا ډاکټر او انجینر او دا اقتصاددان او دغه چې دی د کمپیوټر انجینر دا به پې نه پوهېږي دومسې بانې لټئ ها وخت نه ورکوي وایي موږ باید پیسې وګټو دا قرآن شریف خو د قاري صاحب کار دی مالی څه د دې کتاب دی بانې لټئ محترمو دا بله مهمه خبره ده دې ته وزن هم وایي میزان تله تاسې پیژنئ که نه تله دې ته وایي چې بس دغسې او یو طرف ته موزوني یو طرف ته وزني او هغه برابر راشي دا هم دغسې یو طرف ته ایښې بل طرف ته هغه تله کې دغه اچوه او برابریږي سره برابر ځکه دې ته وزن هم وایي موږ او تاسې دا په قالب باندې تعبیر کړه نو ما تاسو ته مخکې عرض وکړه چې دې قالب کې دا قالبونه د دریو خانو مي د څلورو مي د پنځو مي د شپږو پورې صحیح ده خو کوم چې په قرآن کریم کې ډیر زیات استعمال دی هغه د درې خانو قالبونه دي ښه اسان بیا د درې خانو کې چې کوم قالبونه زیات پکاریږي تاسې مخې ته دغه چې لیکلي دا دغه څلور فعلونه دي موږ ورته بابونه وایو فعلونه ورته وایو چې یو دی فتح یفتحو چې شه دی ځکه چې دی قالب کې به بیا لږ زور او زیر کې فرق راځي فتح یفتحو بل دی نصارا ینصرو فتح او نصر خو یو شو فتح نصر لیکن یفتح ینصر یفتح کې هلته زور او دلته په صاد باندې پیښ دی فرق ولیده که نه دا ډېر لږ فرق دی دا تاسې ډېر په اسانۍ یادولی شي بل قالب دی ضرب یضرب ضرب فعله کې یو شی دی لیکن یضرب الته یفتحو الته ینصرو او دلته یضری یعنی ری باندې دلته چی شی دی زیر دی او بل دی سمع یسمعو د دې په هغه اول کې فرق دی مخکې فتح او دلته سمع د دویم توري اواز چې دی هغه زیر دی د نور ټولو کې زورو او د دغه کې دویم دغه کې مضارع کې یسمعو مخکې تاسو ویل یضربو یفتحو ینصرو دلته دی یسمعو دا چې تاسو زده کوئ دا څلور قالبونه فتح نصر ضرب سمع دا څلور قالبونه به تاسې زده کوئ او دا نن نه شروع کیږي او دا څلور به تاسې ته داسې زده شي چې فتح معنا خلاصول
یعنی قرآن خلاص کا پراینیزه. نصره معنا دا چې د الله تعالی کومک او نصرت به در سره راشي. او کدا کار دی ونه کنو ضربه وهل کېږي ټکول کېږي او د خدای په کار ککړ کېږي ضربه. لکه دا اوس حالت چې روان دی نو فلهذا سمع د خدای د پاره دا خبره ونیسئ غوږ واورئ. نو فتح نصر ضرب سمع په جمله کې تاسو دا ووایه قرآن خلاص کئ قرآن خلاص کئ دا الله کومک براسي کنه دا خبره واورئ دا خبره واورئ. دا به تاسې یعنی دی جمله به د دې جملې په دې جمله کې تاسې دا ترتیب هم زده شو او دا کثیر الاستعمال څلور بابونه چې دي دا هم ستاسې زده شول انشاء الله. منګه د فعل ماضی لرو، فعل مضارع لرو، به فعل امر لرو او هغه نهي چې دا هم امر کې شامل ده ځکه چې امر د یو کار د کولو امر ده او نهي د یو کار د نه کولو امر ده. په دواړو کې امر ده. خبره ورسېدی. نو اوس راځو لږ تفصیل ته. دا ما تاسې ته وویل چې دا اول چې دی دا فا عین لام دا قالب دی. په دې قالب به تاسې نور افعال جوړوئ. فعله فعله دې چې ووایو دې سره چې تا دغه ولیکه مثلا همدا چې دا همدا څلور ابواب دلته ولیکو که نه فتح نصر ضرب با یو دغه بلم جوړ کو ورته یو قالب س می ع. په دې قالب کې تاسې دا څلور واړه ور واچول تر دې ځایه فعل فتح فعل نصر فعل ضرب دا ټول یو شان دي ښه ماضي کې ماضي او صرف په یو کې دا تفاوت دی چې دلته س ف دلته او دلته می دی یعنی دا د فاعل سامع د دې قالب کې دلته یو فرق دی چې دلته زیر راغی زیر سمع. نو اوس چې دینه دا قالب خو د اولې هغه اوله صیغه یا د اول لفظ دی. منګه او تاسې بدلته و کلمې د هر یو نه زده کوو. څو به زده کوو؟ و چې یوه کلمه په غائب مفرد دلالت وکړي فتح هغه یو نفر خلاص کړ. بله کلمه په جمع غائب دلالت وکړي فتحو هغه ټولو خلاص کړ. بله مخاطب مفرد فتحت. بل جمع مخاطب فتحتم دا څو شوي دوا غو دا. بل به متکلم مفرد فتحتو به جمع دا څو شوي او یو د مؤنث غائب فتحت دا په دې مدارسو کې چې تدریسیږي د وو په ځای څوارلس تدریسي. څو تدریسي یعنی تسنیم پکې راځي او مؤنث جمع پکې راځي د تسنیه ټولې پکې راشي او نو په دې وجه باندې دا څوارلس صیغې. منګه ولې دا و تدریسو هغه نور منو څنګه چې نه منو خو زمونږ د دې کار اساس دا دی چې آسان نه به شروع کې. آسان یو دا خبر آسان دی چې خلکو ته زده که مشکل په خپله زده کوي
او که ته مشکل نه شروع وکړې چې دا 14 دې نه زده کړي که نه نو یو هم نشي زده کولی هغه 14 هغه اوم تی پاتې شي او هغه 14 ټولې تی پاتې شي خو که دا اوس زده کړي دا نو هغه په خپله بیا یادوي یو خبره ده دویمه خبره ده چې په دې کې کوم شی په پام کې نیول شوی دی هغه دا دی چې موږ هغه شیان په پیل کې زده کوو چې هغه کثیر الاستعمالي د تصنیع استعمال قرآن کریم کې شته لیکن ډیر کم دی خبره ورسېدی څنګه دی ته چې عام یو ځل زده کړې هغه کم به دې په خپله زده شي د مؤنث جمع استعمال شته زه نه وایم چې نشته خو ډیر کم دی ډیر زیات کم دی لیکن دا دغه چې دي دا ما چې تاسو ته وویل دا کثیر الاستعمال دی سر هم خلاص شو په دې خبره نو دا چې ستاسې زده شي هغه وروسته بیا ځکه ما تاسو ته ضمائرو کې هم دا وښودلي وو تاسې ووایه هو نه ضمائر هي په همدې اساس به دا هم زده کوو ځکه چې په دې په هر کلمه کې چې د افعالو کې دی دغه ضمائر پراته دي خبره ورسېدی نو انشاءالله موږ او تاسو اوس پیل کوو همدغه اول وزن چې دی په دې قالب کې چې برابر راغلی فتحه نو تکرارو یا لاسونو اشاره داسې وکئ نه تاسې صرف اول اشاره وکئ داسې نه ده صحیح اشاره ستاسې خو ځای لږ دی فتحه فتحوا فتحت فتحتم فتحت فتحنا فتحت فتح فتحوا فتحت فتحتم فتحت فتحنا فتحت فتح فتحوا فتحت فتحتم فتحت فتحنا فتحت فتح فتحوا فتح فتحوا فتحت فتحتم فتحت فتحنا فتحت خاتسوا فتح فتحوا فتحت فتحتم فتحت فتحنا فتحت زه اشاره کوم تاسې ووایه فتحت نه تاسې م اشاره کوئ فتحت فتحت ها به اشاره کوم فتحت یوسف استالاس چرته ده فتحت فتحت فتحتم فتحتم فتحنا فتحت زرزري وای فتح فتحوا فتحت فتحتم فتحت فتحنا فتحت لګو توماتي وای تلق ملما غونته کې د په کلار کلارې وای فتحت ملمسته دي ختم شو دا تاسې ملاحظه کوئ چې دا فتح دا فتح په دې ټولو کې فتح فتح فتحوا فتحت دغه دوه کې تغییر ناراضي دي دوه لفظونو کې تغییر چې د اخر کې راځي خبره ورسېدای فتح ګور ټولو کې اخیره پورې پدیم زور دی پدیم پامم ده کنه تغییر په دې اخر کې راځي د خونی زلار خونی چې کمی دي مختصر خبره ده چې الله دې وکړي چې لږ وسایل پیدا شي موږ دغه یو چانم دغه قرض راوړی او د جنریټر هغه ویوړه ها دا د مفاهیمو د یاد ساتلو
یو طریقه دا ده چې په مثال سره یاد وساتئ. مثلا ان څه ترجمه به موږ تاسو کړې وه؟ ان نه ان کچیر دا ان که تاسو نه یریږي نو ان شاء الله چې زده شي بیم نه یریږي. ان څه معنا و؟ نو دا کله تاسو نه یریږي چې ان الله مع الصابرین ووایه بیا به هم نه یریږي. نو دا یو دغه. دویمه خبره دا ده چې د یو شي مثال زده کول هغه د دې سبب کېږي چې مفهوم په ذهن کې پاتې شي. اوس مثلا دا قالب ستاسو زده شو نو که دا ستاسې زده دا د دې مثال دی د دې نورو دپاره دا ستاسې زده پاتې کېږي. دا یو معنی. بله خبره دا ده چې زمونږ او ستاسې د دې کورس یو خصوصیت هم دا دی چې همدغسې په خاص مثالونو وروسته به راځي ځینې مفاهیم هغه زده کول کېږي. لکه ما تاسو ته یو مثال د دې څلورو افعالو د زده کولو درته وویو. په حقیقت کې خدا یو جمله ده لیکن دا چې د دې جملې په نتیجه کې تاسې نه اوس دا څلور ابواب نه هېرېږي چې اولې فتح یفتح نصر ینصر ضرب یضرب او سمع یسمعو. نو په همدې باندې اکتفا کوو. محترمو د دې ناستې په پایله کې تاسې اوسه پورې 2,906 قرآني کلماتو معنا زده کړي د ناستو په نتیجه کې. الله تعالی دعا کوو چې موږ ته د قرآن کریم د تلاوت کولو، لوستلو، په دې باندې پوهېدلو او فکر کولو، یادولو، عمل کولو او د خپرولو توفیق را په برخه کې. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين.